کاروان دغه د مزار د خیبر منم چې ستا خو هر یو ساس خوښ دی منم چې ستا خو هر یو ساس خوښ دی خو زما ستا ګوښه یواز خوښ دی او کم یو اندام به مې ستا خوښ وي ډېر خبر افریدی وایي کم یو اندام به مې ستا خوښ وي ډېر پټ مې ستا نه دغه راز خوښ دی د مزار د خیبر زکه په اوښکو یې خازي وین زما خازي وین زما خازي وین زما په ګمان او عقیدې وین زما عقیدې خازي وین زما خازي وین زما خازي وین زما په ګمان او عقیدې وین زما عقیدې وین زما. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ادیره ده د خیبر جنسي علاقه ده او تاسو دا لیک پړو کو چې کل نفس ذائقة الموت او د دې نه لاندې لیکلي شوي دي خیبر افریدي. قدرمنو د خیبر افریدي کلي ته راغلی ما. خیبر افریدي د افریدو د پښتنو بلکې د ټولې دنیا دپاره یو ځلیدونکې ستوری و، اوس هم دی. د هغې بچنګې ما سره ولاړ دی. سټارټ مې ځکه د دې خپرونې د دې ادیرې نه اخیسته چې کل نفس ذائقة الموت، هر انسان هر جنس و انس له دې له به مرګ راځي. خیبر صاحب یو خپله نامه لري په پښتنو کې، یو خپل شان و شوکت لري، یو خپل قدر و قیمت لري، یو خپل عزت لري. د دې کلي ته راغلیو او د دې بچو سره د دې اجرې ته به ځو. هلته به ستاسو خبرې د دې بچو سره د دې د کام قبیلې خلکو سره دې سره به شریکوم. راځئ ما سره. کاروان دغه د مزار د خیبر او د مزار د خیبر زکه په اوښکو یې خازي وین زما خازي وین زما خازي وین زما په ګمان او عقیدې وین زما عقیدې وین زما. قدرمنو د خیبر افریدي حجرې ته ورسېدو. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د پښتون قوم چې کوم هغه نښه وي د میلمنو د کېناستو نه هغه حجره وي. حجره کې ما سره د هغې مشر زوی د هغې ورواره او کشر زوی دا ناست دي. نو د هغې د ژوند باره کې به ستاسو خبرې دې سره شریکوم. السلام علیکم جی. وعلیکم سلام. په خیر راغلو، ستړي مه شو، هر وخت یې راشو. مننه جی. څنګه حال خیر دی؟ ډېره مننه، خدای مو ښه لره او خدای پاک د ستاسو دغه ستونزه ستاسو د چې د کم کړاو کوو د کم کار کوو پښتنو له خدای پاک دې باسې خوشحالي وګرځوي. امین امین. تاسو د یو لوی پلار زوی یې، د یو داسې پلار زوی چې د هغه نامه به تر قیامته پورې خلک یاده لري. دا ځان درته څنګه ښکاري چې د یو داسې ځلیدونکي انسان د هغې په کور کې بیا تاسو پیدا شوی؟ نن خو هغه نشته، خو ولې د هغه نامه او د هغه کړو وړه یا چې د هغه کومه شاعري ده نو په هغې باندې اوس هم دا کلی آباد دی، پښتانه پې آباد دي. نو څه وایې دغې باره کې؟ ډېره مننه، ډېر جوار سوال دی وکړلو، ډېر فخر پې مو وسو، ډېر پې خوشحال یو. خو دا ده چې د خیبر افریدي د زوی په حیث د پښتو ادب د یو شاګرد په حیث نو یو ستر پرهیز هم غواړي، یو ستر جدوجهد هم غواړي، یوې سره ډېرې خبرې تړلې وي. نو دا ډېر سخت کار دی. خدای پاک دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې دغه د خیبر افریدي د پښتو ادب دغه کومه تحریک روان دی یو قسم نه چې د مخ په وړاندې بوځو، یو حد له یې ورسوو. زموږ په مات ګوډ وجود
وجود باندې په دغه ماتو ګډو خدماتو باندې الله پاک دې وکړي چې موږ نه د پښتو د ادب د پښتنو خدمت خدای پاک دې وکړي چې دا خدمت واخیستی شي موږ نه. تاسو کله چې د خیبر افریدي په ژوند باندې رڼا اچوئ لږه غوندې راته د پلار باره کې مختصر ووایئ چې خیبر افریدي څوک و، کوم ځای کې وځلېده، بیا څنګه شاعري وکړه او کوم ځای کې بیا وفات شو؟ ډېره مننه شاهد جان وروره. یو ځلې نه زر ځلې کروڑ ځلې زه د پېښور نیوز ډېر مشکور و ممنون یم چې تاسو دلته راغللو. سالار صاحب راغلی و، ډېر مختلف کرن خاندو راغلي وو، داسې مختلف ملګري مونږ دغې غریبې حجرې له راځي وو. دا د پښتنو شریکه حجره ده. زه کله کله اکثر دغه شاعرانو ته ستاسو شیشې په وساطت هم یم چې مونږ بالکل د خیبر افریدي حجره د افغانستان و د پاکستان بیخي په دې بونډرۍ سره پرته ده لنډه. نو که د ستر کور افغانستان څوک میلمانه وي دلته راځو، شربت اوبه هم څښو، چې نه وخت وي باندې باد باران وي غرمه وي شپه هم دلته کوو. مونږ د غریب حجره ده نو دا ډېر خوند وکړي. دا تاسو چې راغلي یو ډېره شکریه م ادا کوم، یوه نړۍ مننه. بیا په تیره د خیبر افریدي د پښتنه مانه هر وخت کېږي په 1942 کې خیبر افریدی د ټیډي بازار په زړه آبادۍ کې زیږېدلی و. 10 جومات پورې سبا کې په های سکول کې ویلی و، ایف یې پرایویټ پاس کړې وه او هغې نه بعد بیا استاذي معلم نو د استاذي ټریننګ یې وکړلو، استاد شولو. لنډ پسې بیا خیبر افریدي دا کوشش و چې په لوړګي کې زه استاذي شروع کړم. نو په لوړګي کې په لنډ کوتل کې ځکه شروع کړه چې هلته حمزه بابا، ناظر بابا، خاطر افریدی، خسرو، وسرا اتحاد، باسر، کوثر، بلا د حمزه بابا چې دا کوم مکتب و، دا کوم پښتو ځلانده ستوري وو، نو هغوی سره دو څو کاله هلته په هغه کې په پرایمري سکول کې لوړګي خیبر افریدی همالته استاذ و، په کوارټر کې اوسېدلو. نو هلته یې دو ته دا موقع ډېره میلاو شوه چې د ادب و هغه له بلکل غاړه په غاړه ورشي و هر څنګه خدمت یې وکړي. دی لنډ هغه وتعارف و. بیا په تیره بیا خیبر افریدی ریټایرمنټ یې هغه نه واخیستو په حیثیت استاذ. هغې نه علاوه 8 کتابونه خیبر افریدي لیکلي دي. داسې کتاب یو کتاب خیبر افریدي لیکلی پښتني نومونه 12,000 پښتني نومونه دي. هیچا په پښتو ادب کې داسې کار نه دی کړی. منطق، فلسفه، علمي فلکیات، ادب په دا ډېر بر و. د ما سره په کور کې د خیبر افریدي لایبرري ده. 2,500 کتابونه دي پکې د ادب، ساینس، حکمت، منطق، فلسفه، مذهب، دا مختلف کتابونه دي. راسره خیبر افریدي ډېره ژوره مطالعه وه. نو 8 کتابونه خیبر افریدي لیکلي دي چې پښتني نومونه دي. پکې د فلسفې کتاب کیمیا ده، پکې د نثر کتاب هغه تذکره یې هم لیکلې وه د خیبر انګازې، هغه اوس هم شته دی خو چونکې په مارکیټ کې ناپید ده. نو بل د خیبر افریدي یو دا کمال و چې که ډېره غریبي وي هم خو د پښتونخوا، د کویټې، د افغانستان د دو مشاعرو له ځان رسولو، په هر قیمت وی رسولو، په هر مشاعره کې وی شرکت کولو. او بیا د غني بابا، د اجمل بابا، د ساحل صاحب، د اباسین صاحب، د ستر شاعرانو، دورانی صاحب، درد صاحب، سلیم راز صاحب، دغه صاحب بلا ناستي کړي دي. هلته خو هغه ابتدایي دور مې چې ته وویل حمزه بابا مکتب کې و 25 کاله، د خاطر صحیح 15 کاله ملګرتیا او شاعري کړې ده. او ډېر حمزه بابا د خاطر افریدي په کتاب لیکلي چې مشاعره ختم شوه، خیبر افریدي او خاطر افریدي په یو بل باندې مزاحیه گزارونه کول. بیا مظاهره شاعري وه او بیا د کور کلي عام وګړي چې لاړل نو یو څو شاعران به ناست بیا مظاهره شاعري وه. نو هغه خلکو ته ډېر خوند اخیستلو. ډېره مننه. تاسو اساسان ته په حیثیت د خیبر افریدي د زوی چې ګورئ نو څه ځان درته څه ښکاري یا ځان څه ګڼئ؟ ځکه چې د یو داسې لوی پلار د هغه نامه تاسو سره تړلې ده او دا به تر ابده پورې تاسو سره تړلي، نو څه وایې تاسو؟ د خیبر افریدي مختلف شعرونه دي. یو شعر تشریح داسې ده چې که په خیبر کې ډېر زرداران هم شته دی خو خیبر از تا نوم کم نه دی. نو صاحب دا خو الله لوی فضل دی، خدای پاک مونږ په بخره دا شی بس لیکلی و. دا د قدرت طرفه یو تحفه ده چې د خیبر افریدي زه زوی زیږېدلی یم، دی وراره بل ما کشر ورور دی، دی داسې زیږېدلي یو په دې خونه کې. خو ما یې ته لږه ووایي چې دا ډېر پرهیز هم غواړي، ډېر سخت کار هم دی. 2-3 کتابونه خیبر افریدي ما د پلار د مرګ نه پس ما چاپ کړل. پښتانه هم داسې دي چې توبه مې دې وي، نو که څوک ډېر وس لري یو کتاب اخیستی هم نه شي نو یا پاتې په کتاب کې ورسره مدد څه وکړي.
ډېر سخت کار دی کتاب چاپول. که زه دا ووایم ستا شیشې په وساطت باندې چې کتاب چاپول ډېر آسان دي، کتاب لیکل ډېر آسان دي، کتاب چاپول ډېر سخت کار دی صاحبه. چې د 100 پاڼو په کمزوري کاغذ کتاب چاپویم نو 1,00,000 روپۍ پې لګېږي. بیا الله په فضل چې کوم د مجلد کتابونه ما چاپ کړل، د کلیات هم کم چاپ کو. کلیات د سلطان باشخیل صاحب د اماراتو پاک امارات دوبۍ کې شاعران دي، هغو چاپ کړی دی. ډېر زبردست کار یې کړی دی. په هر پروګرام کې داسې ادبي ناستې چې وي زه ډېره شکریه ادا کوم. د نه علاوه د پولیټیکل ایجنټانو وخت په وخت باندې هغوی د پیچومی درند ګرځندي دی راله چاپ کړي پولیټیکل ایجنټانو صاحبانو ډېره شکریه ادا کوم. پکار ده چې حق پښتو ادا شي. بیا اوس په د خیبر افریدي کلیات دا بالکل ناپید شوی دی، نو پکار ده چې بیا چاپ شي، چې د هر مخه نه وي، هر څوک نه وي چې چاپ شي. بل تاسو په شیشه باندې یوه خبره زه بل هم ډېره په فخر کوم. ساحل صاحب خبره چې خیر د پښتنو نه د پښتو دپاره غواړم. نو د خیبر افریدي د مزار ډېر داسې حالت کې دی چې میر وي، باران وي، لر و بر پښتانه څي راځي دلته. خیبر افریدي ماته اکثر یې په نشترحال کې په پېښور پروګرامونو کې هم راته یایي، خلک راته وایي. که بله ورته کرن خان پروګرام و موسیقي په هغه کې هم راته ځینې شاعرانو وویل، د کویټې ملګري راغلي وو چې دومره ځای خو پې دمه چت خو چې پې وي که نه خیبر افریدي په مزار باندې که باران وي که انور وي چې سر ته سوري ته کولی شو، خیبر افریدي ته خو لکه په ډاډه زړه باندې دعا کولی شو. نو چې دومره ګمبد پې جوړ شي، دومره یو سوری پې جوړ شي، دا هم ډېره ښه خبره وي. د ټولې دنیا د پاکستان کې د خوږ ملک پاکستان کې که څوک اوسېږي، که په بهر دنیا کې اوسېږي، چې دومره موږ سره داسې یو ملګرتیا وکړي چې دومره یو سوری پې جوړ کړو، که ګمبد هغې شي خو ډېر خوند وکړي. ډېر خوند وکړي. دا راته ووایي جي تاسو سره چونکې هغه سره ستاسو وخت تېر شوی دی، ژوند هم ورسره کړی دی، څه داسې یو ډېره خبره چې تاسو ته د هغه ډېره یادېږي؟ ډېره مننه. تاسو یقین وکړو چې خیبر افریدی ډېر میلمه دوسته سړی و. یو خوبي دا ډېره زیاته وه، بل امن پسند ډېر زیات و. په دې کور کلي کې په دې وطن کې وی چې جنګ جګړه چا وکړه، خیبر افریدي پکې خپل تاوان کولو، خپلې چایې اوبه ماړې وې راغوښتل، دواړه فریقین وې راغوښتل، خیر وې پکې بل چې میلمانه وې راغلل ډېر زیات میلمانه وې ما پلار له راتلل، شاعران ادیبان د تاسو په شانتې د میډیا ملګري وي ډېر وله راتلل. نو هغو له داسې کار وې خبره ما ته وویل، خپل پلار راته وویل چې په فریج کې که تشه پرونی پروت وي هم تود که، هم راوړه چې درسترخوان څومره رنګین وي هومره ښه دی. و یا پخه که، ها پخه که، چپس وکه، او چې کم هغه وریجې چاولې دي او چرګان دي، خو هسې هم خاطر تواضع کوله. نو دا پکې یو غټه خوبي وه. میلمه دوست و ډېر ډېر میلمه دوست و. خو چې هر پښتون دومره میلمه دوست شي. اوس خو یو داسې حال دی چې خلک وایي چې و خدای پاکه دا میلمه بیا راغلی دی. بالکل بالکل. دا د پښتنو سره میلمستیا چې کومه ده دا زموږ سره تړلې خبرې دي. دغه ورور دغه پوښتنه لرمه چې څه د هغې د شاعرۍ را سره څه شریکولی شئ؟ یو څه شاعرۍ نه شریکوم، یو خبرې ته بل هم کوم. تاسو ته یې ما نه ډېره ښه پته ده، په د شیشه باندې ډېرې تاسو ډېر ښه تکړه تکړه ملګري تا دغه پروګرام ګوري اوري. نو دی ویلی شي چې پښتو تاریخ ګواه دی چې د حمزه بابا هم ټوله شاعري نه چاپ، د خوشحال بابا هم ځینې شاعري ورکه شوې ده، د رحمان بابا هم ځینې شاعري ورکه شوې ده، ځکه چې د رحمان بابا او خوشحال بابا د پیله صفحې نه آخري صفحې پورې هر غزل شاهکار دی او ټاپ دی. نو ابتدایي شاعري خو داسې نه وي. ما د الله په فضل دمره کار وکړو چې د خیبر افریدي د اول نه ونیسه تر آخري د مرګ د خونې پورې آخري 2 غزلې لیکلي دي، تر هغې پورې شاعري مې محفوظ کړه، پښتو ادب ته مې حواله کړله او ښکل یې په کتابي شکل کې راغلی. دا ډېر سخت کار دی. د خیبر افریدي غزل وې ته ویایم چې څو شعرونه ما ته یاد دي. ما د چا ظالم خونه چې ور واخلي، د چا ظالم خونه چې ور واخلي، د خوږ زړګی مې پیټه کور واخلي. و کورونه ګران شول ولې ښکل یو ته نه، کورونه ګران شول ولې ښکل یو ته نه، په یوه ادا مې د زړه کور واخلي. و سم انقلاب رانه شو داسې تالا، سم انقلاب رانه شو داسې تالا، لکه تیار فصل چې ور واخلي. و په قرض شراب څخه مې مثال مې دا شو، په قرض شراب څخه مې مثال مې دا شو، لکه مستی چې څوک په پور واخلي، پور قرض لکه مستی چې څوک په پور واخلي. و هغه کافر و زلفو کړلې کافر، هغه کافر و زلفو کړلې کافر، خیبره خدای زده که دې ګور واخلي.
و یو شعر دوی ته نورم پکې شاعري کوم تاسو راتګ زه غنیمت ګڼم خدایم بار بار راوله یو کار ته بلم وکړه نور ملګرو چینل والا ته مې تا دغه خبر رسیږي چې دلته د جمرود ته خیبر ایجنسۍ ته ضلع خیبر شو اوس خو چې دلته راځې نو لږ مخکې مونږ سره څو د خاطر افریدي مزار له یوه ورځ راشه د حمزه بابا مزار له راشه د ناظر بابا مزار له راشه اتحاد صاحب خسرو صاحب داسې بلا شاعران دي نو دول هم یوه ورځ داسې یو موقع جوړه کړه منم چې ستا خو هر یو ساس خوښ دی منم چې ستا خو هر یو ساس خوښ دی خو زما ستا ګوښه یواز خوښ دی او کم یو اندام به مې ستا خوښ وي ډېر خبر افریدی وایي کم یو اندام به مې ستا خوښ وي ډېر پټ مې ستا نه دغه راز خوښ دی و لالی د هر چا سره مینه کوي لالی د هر چا سره مینه کوي بیا یې خیبر په کم جواز خوښ دی نو عزیزانو مزه یې وکړي موږ تاسو سره بیا هم کینو ستاسو د راتګ خدای پاک د تاسو ډېر طاقت او توفیق ورکړي د پښتو د خدمت پښتو د موږ مور ده پښتو د موږ شریکه ده که د پښتون په ستر کور افغانستان کې کوم پښتون اوسیږي که په کویټه کې اوسیږي که په لندن امریکا او په دوبۍ کې اوسیږي هغه د موږ وروڼه دي هغه د موږ ملګري دي که چا د پښتو سره مینه وي که د شعر و د ادب به د قلم په ذریعه وي او که چا په وینا په ذریعه وي که چا د جوب په ذریعه وي خو چې دغې پښتو خدمت اول د اسلام خدمت بیا د خوږ وطن پاکستان خدمت او دغې د پښتو ژبې د موږ مور د پښتو خدمت چې په هر لحاظ وکړو هر څنګه یې وکړو د ما جانان ملګری په دوبۍ کې اوسیږي صابر عظیم ته یې هم ډالۍ کوو ډېر ښه ملګري چې کوم دي فنکاران دي هنرمندان دي ډېر ستر هنرمند صاحب ګل لاله ته یې ډالۍ کوو ډېر ستر هنرمند دی کرن خان ته یې ډالۍ کوو په امریکا کې اوسیږي په امریکې له موږ نه تللی دی خدای دې بیا دغې خپلې خاورې له راولي هارون باچا ته یې ډالۍ کوو سرفراز ورور ته یې ډالۍ کوو شمالي او شاولي ته یې ډالۍ کوو دومره پښتو خدمت کوي وروره په څه ناڅه ذریعه باندې کوي بلکې ډېر په ښه طریقه یې کوي نو دغو ټولو ته یې موږ ډالۍ کوو او الله تاسو هر وخت راولي خدای تاسو بار بار راولي ډېرې خبرې دي ډېر خوند یې وکړي بیا به راځو بیا وکینو موږ تاسو کله وې زه پېښور له ورځم کله وې تاسو د خر جام له راسو د غیرتي خاورې له راسو و د عزتمن د غرونو د تاریخ دا وې ته یوه ورځ بیانوم دلته ښکلي ځایونه دي نور هلته به هم کېنوم انشاءالله جرګې ولس کلتور دغې علاقې دغې اپریدو دا وې سره شریکوم پټې تیکې ورته لړل یې دا وې ته یوه ورځ ښایي مېلمانه کوم یم انشاءالله دا ټول ملګري فنکاران هم خبرې را نږدې شوې خو دا ستا راتګ غنیمت ګڼو نو یو چې دا ټولې خبرې په یو ځای د پښتنو ته وړاندې کړو یو ځلې بیا تاسو ډېره مننه اسلام زنده باد پاکستان زنده باد تر قیامته د پښتو آباد خوشحاله لري خدای د هر پښتون خوشحال او کامیاب لري ډېره مننه امین قدرمنو دا حقیقت دی زه چې کله ماشوم وم نو ما به دلته نږدې سبق وي نو ما تقریبا خپل د ژوند ماشوموالی چې کوم دی هغه د افریدو سره تیر کړی دی دا ډېر غیرتمن خلک دي ډېر عزتمن خلک دي او هسې دا غرونه خړ دي د دې ځای د خلکو چې کوم هغه پښتو دا کوم هغه ننګ دی کوم هغه غیرت دی نو دا د اسمان سره خبرې کوي څنګه چې دوی ووې چې دا اوس مونږ کوم ځای کې ناست یو نو بس مونږ نه څه لږه فاصله کې بیا افغانستان دی او افغانستان کې بیا هغه علاقې نږدې دی چېرته چې زموږ پښتانه وروڼه خویندې اوسیږي په دې خوره هغې هم ډېر تلې راغلي دي اوس هم ډېر ځي راځي چارې ښه کور آباد الله د هغې هم آباد لري شاد لري ځکه چې هغه هم زموږ وروریان دي دا هم زموږ وروریان دي